آیا د ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني بیرته راستنېدل شوني دي هیواد ته؟ ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني به بیرته افغانستان ته راستون شي او که نه؟ حمدالله محب او د هغه ورور محمد اشرف غني ورور حشمت غني هم د اشرف غني د راتګ په هکله خبرې کړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب کابل ته د نوموړي بیرته ستنېده اوازې چورلټن بې اساسه بللې دي. محب پرون پر خپل ټویټر لیکلي چې جمهور رئیس غني د ټولو افغانانو لپاره پر یو داسې تلپاتې سولې باور لري او ورته ژمن دی چې ارزښتونه به پکې تر پښو لاندې نشي. جمهور رئیس غني اوس هم د ولس د خیر لپاره د داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. محب داسې مهال په کابل کې د غني ستنېدو اوازې رد کړي چې د پخواني جمهور رئیس غني ورور حشمت غني د هغه د راتګ په هکله معلومات ورکړي ول. حشمت غني په یوه مرکه کې ویلي ول چې د افغانستان ته د غني د ستنېدو په اړه خبرې روانې دي. هغه ویلي ول چې غواړم اشرف غني بیرته هیواد ته راستون کړم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تربیه، خیر چارې.